د کهانۍ په اسټارټ کې موږ جونې او د جونې پلار نو چې په بایک کې یو خطرناک سټنټ کوي، خو ناڅاپه د جونې د بایک بیلنس خراب شي. د جونې پلار د سټنټ ختمېدو نه بعد جونې ته وایي چې دې ځل دې خو غلطي وکړه، آینده داسې غلطي ونه کړې. کله چې دې کور ته لاړ شي نو جونې یو کاغذ د ځمکې نه راوچت کړي او پراوي کړي نو ډېر خفه شي ځکه چې د هغه د پلار چیست کینسر یي. جونې د شپې خپل بایک جوړی نو یو بوډا سړی ویني چې نوم یې میفسټافلیس یي، دا یو شیطان یي. بوډا سړی جونې ته وایي چې ما ته پته ده د ستا پلار بیمار دی او زه هغه ښه کولی شم، خو د دې دپاره ته به زما سره یو کانټراکټ کې. نو جونې ورته وایي ښه څنګه کانټراکټ ته غواړې؟ نو دی وایي ما له ستا روح پکار دی. جونې په خندا شي، د جونې ګوته اینې شي او په هغه کانټراکټ باندې وساسي. کله چې جونې سهار راپاسي نو سوچ کوي چې دا یو خوب وو، خو کله چې د جونې پلار هغه ته وایي چې زه اوس بالکل ټیک یم او بیماری مې ښه شوې ده، د جونې پلار د بایک په اسټنټ کولو کې غوځار شي او مړ شي. جونې چې کله د خپل د پلار مرګ نه خبر شي نو زر پسې لاړ شي. دغلته جونې هغه شیطان ویني کوم چې په ده پسې کانټراکټ له راغلی وي. کلونو بعد د جونې نه یو ښه بایک سټنر جوړ شوی یي. یوه شپه د بلک هارټ په نوم یو سړی راشي او د ده راتلو سره هر څه برف شي، د ده سره نور کسان هم ملګري شي. بلک هارټ د بګنزا په نوم یو کانټراکټ پسې راغلی یي، خو دا کانټراکټ په یو قبرستان کې ورک یي. بلک هارټ د هغه شیطان زوی یي کوم چې د جونې باندې کانټراکټ ساین کړی یي. جونې د سټنټ دپاره ځي چې هلته ډېرې هلیکوپټرې یي او دا سټنټ د هلیکوپټر له پاسه نه د تېرېدو یي. جونې په ډېر آرامۍ سره د هلیکوپټرو نه جمپ ووهي. اوس جونې د خپل ملګري روکسن سره د میلاوېدو میټینګ کېږي. کله چې جونې ځان تیاروي نو د ده لاسونه سره شي او د هغې نه بعد جونې ته د شاته طرف نه آواز راشي څوک د ده نوم واخلي. کله چې جونې شاته وګوري نو هېڅ څوک نه یي. کله چې دی بهر راوځي نو بایک یې په خپل سټارټ یي او هلته جونې بیا هغه شیطان ویني. نو جونې ورته وایي چې زما نه لرې شه. نو شیطان ورته وایي چې اوس هغه وخت راغی چې ته زما کار وکړې. ته د بلک هارټ په نوم یو کس پیدا کا او هغه مړ کا، خو دې انکار وکړي. کله چې جونې په بایک کې کیني نو شیطان خپل سټیک په ځمکه ووهي او د دې سره بایک سټارټ شي او په ډېرې تیزۍ سره مخې ته لاړ شي. د بایک سپیډ دومره تیز یي چې د سایډ هغه ګاډي هم اور واخلي او په خپله جونې د بایک نه غوځار شي او ټول وجود یې اور واخلي او اوس جونې یو ګوسټ رایډر جوړ شوی یي. جونې په بلک هارټ پسې لاړ شي او ورته وایي ته رولز فولو کا او تا ښه نه دی کړی چې هلته راغلی یې. بلک هارټ په جونې چې اوس ګوسټ رایډر یي نو د خپلو په 3 کسانو باندې پې حمله وکړي او سوچ کوي چې جونې مړ شو او بلک هارټ لاړ شي. جونې په بایک کینی او روان یي چې په یو قبرستان خوا کې غوځار شي او واپس په انساني شکل کې بدل شي. دلته دی بېهوشه شي. کله چې سهار راپاسي نو دی په یوې کمرې کې یي. جونې د کمرې نه بهر راوځي نو یو بوډا سړی ویني چې نوم یې کارټر سلیټ دی، د دغه قبرستان چوکیدار یي. کارټر جونې ته وایي څه چې بېګا شوي وو نو هغه به نن هم کیږي. جونې د ده نه تپوس وکړي چې ته څوک یې؟ نو دی وایي چې زه هر څوک چې یم خو تا پیژنم، ته یو ګوسټ رایډر یې او زما د مدد نه بغیر ته ډېر وخت ژوندی نشي پاتې کېدی. خو جونې وایي زما نور د چا مدد نه دی پکار. کارټر جونې ته وایي چې تا کانټراکټ ساین کړی دی نو پوره کېږي که نه. جونې د کارټر نه تپوس کوي چې زما نه مخکې هم څوک ګوسټ رایډر وو نو هغه ورته وایي او په سینټ ویګنزا کې وو. جونې د کارټر نه تپوس وکړي چې د دې سره د بلک هارټ څه تعلقات دی. نو جونې ته وایي چې ته د بلک هارټ دښمن یې. نو جونې وایي او د بلک هارټ سره نور کسان هم دي. جونې د هغه سړی شکریه ادا کوي او لاړ شي. جونې د ګوسټ رایډر کتابونه پراوي او په کتابونو کې پراو کی چې څنګه د وجود په اور کنټرول پیدا کو. جونې د لاس نه اور راوباسي او کنټرول کی. اوس دی بیا په بلک هارټ پسې راشي نو بلک هارټ خپل یو کس په جونې پسې جنګ کولو لولېږي خو جونې هغه کس مړ کی. جونې سهار بیا په کارټر پسې لاړ شي
او تپوس یې کوي چې دا هر څه به څنګه ختمیږي. نو کارټر ورته وایي چې دا هر څه به د بلیک هارت د مړ کولو نه بعد ختمیږي. کارټر جوني یو قبر له بوزي چې سلیټ پې لیکلی شوي وي. نو جوني ته وایي چې دا هم یو ګوسټ رایډر و. 150 کاله مخکې چې کم کانټراکټ ساین شوی و هغه هم دا و چې د خلکو روحونه واخلي. کارټر جوني ته وایي چې ته دې دوران په خپلو خلکو پسې مه ځه ځکه چې بلیک هارت به ستا خلک ستا په خلاف کی. جوني په خپل ملګری روکزین پسې لاړ شي. نو هلته بلیک هارت د پیله نه موجود یي. بلیک هارت په جوني حمله وکړي او دغه ټایم جوني په ګوسټ رایډر بدل شي او ورته وایي ته زما سترګو کې د هغه خلکو درد احساس کا چې د کومو سره چې تا زیاتې کړې دی. نو بلیک هارت هغه ته وایي چې په ما کې روح نشتی او جوني غزار کی. بلیک هارت روکزین هم د ځان سره بوزي او جوني ته وایي کله چې دا کانټراکټ راوړو نو بیا به ګورو. جوني په کارټر پسې بیا راشي او هغه کانټراکټ غواړي خو کارټر والله کانټراکټ نه ورکوي. جوني کارټر ته وایي چې په ما یقین وکړه شیطان صرف زما روح قبضه کړی دی او دا کار هم زه صرف د خپلې ملګري دپاره کوم. کارټر جوني له کانټراکټ ورکړي. کارټر جوني ته وایي چې سن ویګنزا د دې ځای نه ډېر لرې دی نو موږ له پکار ده چې اوس لاړ شو. نو جوني وایي چې ته هم ځې. نو کارټر یو سیټي ووهي د هغې سره یو اسپ راشي. کارټر نه هم ګوسټ رایډر جوړ شي او دا هم هغه کس یي چې کانټراکټ یې بلیک هارت له نه یې ورکړی. دوی دواړه ور روان شي. جوني په بلیک هارت پسې لاړ شي او ورته وایي چې روکزین پرېږده خو بلیک هارت روکزین ډېره لرې غوزاره کي. د جوني په لاس کې هغه کانټراکټ یي. جوني کانټراکټ بلیک هارت له په لاس کې ورکړي خو بیا ترې واپس کانټراکټ واخلي او د جوني نه یو ځل بیا ګوسټ رایډر جوړ شي او د دواړو فایټ شروع شي. نو دغه ټیم د نور رڼا راشي. نو بلیک هارت د هغه رڼا نه فایده واخلي او ګوسټ رایډر د رڼا طرف ته غوزار کی چې د هغې سره جوني واپس خپل اصلي حالت کې راشي. بلیک هارت د کانټراکټ پراول شروع کی او په چغه چغه وایي دلته چې څومره روحونه دي ټول زما وجود ته رادنده شي. اوس د بلیک هارت سترګې ډېرې سرې شوي یي. روکزین جوني ته وایي چې اوس ستا کار خلاص شو راځه چې ځو. خو جوني وایي دا کانټراکټ ما شروع کړی و او اوس به یې خلاصومه هم ځه. جوني یوې تیارې طرف ته لاړ شي او په بلیک هارت د اور فایټ شروع کی خو په بلیک هارت هیڅ اثر ونه کی. اوس جوني په بلیک هارت پسې نږدې لاړ شي او ورته وایي چې ته زما په سترګو کې د هغه ټولو خلکو درد محسوس کړه د کومو سره چې دې روحونه زیاتې کړې دی خو د بلیک هارت نه هغه هر څه برداشت ونه شي او مړ شي. دغلته د بلیک هارت پلار راشي او جوني ته شاباش ورکړي چې ته اوس کولی شې یوه نوې زندګي شروع کړې. زه به ستا روح هم واپس درکم. خو جوني ورته وایي زه به اوس هم دغه شان یم او ستا په خلاف به جنګېږم او کوم ځای چې ظلم زیاتې کیږي نو زه به هلته حاضر یم. نو شیطان په ډېره غوسه خپل سټیټ په ځمکه د زور سره ووهي او ورک شي. جوني د روکزین سره خپله یوه نوې او خوشحاله زندګي شروع کی او دا کهاني همداسې ختمه شي. که د ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.